ورځ خو مو دلته لا کږه وه چې په تا مین شو ورځ خو مو دلته لا کږه وه چې په تا مین شو اوس خو چې څه وایې اشنا موږ به پې صبر کوو که ځان ساده ساده ګڼې دومره ساده خو نه یې که ځان ساده ساده ګڼې دومره ساده خو نه یې هسې پوهېږې نه چې موږ دې څومره قدر کوو ډېرو ګرانو ملګرو پښتو ادبي ملاقاتونه په پروګرام کښې سلام درته کوم اکرام الله امید او د موږ ګران ملګری چې له چیسن کس سره تعلق لري ضلع ټانک جناب سعید بلبل استاد هغه موږ سره ناست او تاسو ته به خپل خوندور پروګرام ځینې ریکارډ کوو تعارف په نور هم دی په خپلې خولې در سره وکړي او بعد له هغې نه به بیا کلام هم ځینې اورو سعید استاد هرکلی درته وایو په خپل پروګرام کښې ډېره زیاته مننه او خوشحاله اوسئ ډېره زیاته مهرباني سعید استاد تاسو هم چې موږ ته وخت راکړی د موږ له ملګرو سره که خپل تعارف وکړي چیرې جی بالکل وکړو بسم الله الرحمن الرحیم جی نوم مې سعید ده جی او تخلص مې بلبل ده پلار نوم مې سراج الدین ده د چیسن کاچ اوسېدونکی سمه ده ضلع ټانک سعید استاد د شاعري د شروع کولو تقریبا څومره وخت به د تاسو کېږي چې دا شاعري سره د تاسو شوق ته او مینه هم ده جی شاعري خو مو تقریبا داسې له 90-91 نه ما شروع کړې وه جی بیا مې تقریبا چې 98 شې مکمل آغاز وکړ جی د شعر او شاعري له کوم صنف سره د تاسو مینه ده لکه نظم ده یا غزل ده یا جی داسې ده که نه چې اوس څومره شاعران دي که نه هغه تقریبا ډېره زیاته یعنې غزل خوښوي سمه ده موږ جی غزل سره ډېره زیاته مینه ده سمه ده د موږ چې کوم مینهوال دي پښتانه اورېدونکي هغوی دپاره ته خپل پیغام چې پیغام ورکول غواړي هغوی ته جی چې څومره د موږ پیج کتونکي دي یا څومره پښتانه دي اول خو ما چې څومره کلیوال دي هغوی ته زه دعا سلام وایم بیا چې څومره پښتانه د پیج کتونکي دي بس هغو ته به زه دا پیغام ورکړه چې د ښې ډېرې دعاګانې وکړي چې اکرام الله امید ته خدای ډېر عمر ورکړي موږ ته همیشه دپاره دا پروګرامونه کوي ډېره زیاته مهرباني سعید بلبل د تاسو هم د موږ ملګرو ته که خپل کلام پیش کړي په دې سبب باندې جی پیش به یې کړو انشاءالله ارشاد اول به داسې مزایه غوندې ووایم ارشاد تا چې له ما مینې قسم کړی ده تا چې له ما مینې قسم کړی ده ما په بارډر قریشي دام کړی ده تا چې له ما مینې قسم کړی ده ما په بارډر قریشي دام کړی ده کوه چې څه کوې آزاد دی د لاس کوه چې څه کوې آزاد دی د لاس بندوبست ما هم ځان ته سم کړی ده کوه چې څه کوې آزاد دی د لاس بندوبست ما هم ځان ته سم کړی ده او به دې نه بخښو په ورځ د قیامت او به دې نه بخښو په ورځ د قیامت چیرې د خیال په بني ادم کړی ده خپله ګګژې خورم له ډېرې نیستۍ خپله ګګژې خورم له ډېرې نیستۍ او ما خو یې تا دپاره ام کړی ده خپله ګګژې خورم له ډېرې نیستۍ او ما یې تا دپاره ام کړی ده چې ځان ته څه شی اخلم تا ته یې اخلم چې ځان ته څه شی اخلم تا ته یې اخلم ما د پاري وشي کې غم کړی ده چې ځان ته څه شی اخلم تا ته یې اخلم ما د پاري وشي کې غم کړی ده ښکلیا په ما باندې لا نه پوهېږې ښکلیا په ما باندې لا نه پوهېږې تعلیم دې هسې 12 کړی ده ښکلیا په ما باندې لا نه پوهېږې تعلیم دې هسې 12 کړی ده سعید بلبل خو ګیلمن ځکه ده سعید بلبل خو ګیلمن ځکه ده خیال دې په ده غریب ډېر کم کړی ده ډېر زبردست ډېر ښه اوس به زه خو یو غزل ووایم اول شعر عرض ده ارشاد تیریږي نه بغیر لتانه خو بس وخت تیروو تیریږي نه بغیر لتانه خو بس وخت تیروو زندگی ګرانه سوه جانانه خو بس وخت تیروو ډېرې ټوټکې مې ستا په دې لا غرضې مینې وکړې ډېرې ټوټکې مې ستا په دې لا غرضې مینې وکړې په ځان مې نه کړې مهربانه خو بس وخت تیروو که زه 1000 ځله یې پټه کم ښکارېږي ضرور که زه 1000 ځله یې پټه کم ښکارېږي ضرور مینه پټېږي نه دنیا نه خو بس وخت تیروو چې ما په مخ کې د لاسونه په رقیب واچول
چې ما په مخ کې د لاسونه په رکیب واچول هیله مې وختله ځانه خو بس وخت تېروو چې ما په مخ کې د لاسونه په رکیب واچول هیله مې وختله ځانه خو بس وخت تېروو ستا لیونۍ مې نه رسوا کړمه جهان کې داسې ستا لیونۍ مې نه رسوا کړمه جهان کې داسې تهمت په ما د له هر خوا نه خو بس وخت تېروو وایي بلبل ته خولګۍ ډکه له خندا ګرځئ وایي بلبل ته خولګۍ ډکه له خندا ګرځئ زه دې په ژوند کړم ستومانه خو بس وخت تېروم ډېر ښه سعید بلبل صاحب د موږ ملګرو ته خپل داسې د خپلې طبع د خوښې کلام پیش کړي جی ما خو لږ کې دا مزایه سره ډېره مینه ده زه خو وایم چې یوه مزایه به داسې بله ووایي بیا به غزل پسې نه ووایي بلکل ووایه طبعدار اول شعر عرض ده ارشاد دی اشنا یوه ورځ ضرور رقیب او ما به سره شنه تیو اشنا یوه ورځ ضرور رقیب او ما به سره شنه تیو ته چې توروې سترګې په تا به سره شنه تیو ته وایې چې ما ده دواړه پښې دې تېر بدلې کړې ته وایې چې ما ده دواړه پښې دې تېر بدلې کړې رقیبه شه سنبال کو دې په دا به سره شنه تیو ما او د رقیب مخکې دلبره نخرې مه کوه ما او د رقیب مخکې دلبره نخرې مه کوه ته به کیلاټو کې په رښتیا به سره شنه تیو ته وایې چې وبشنني وابخلي سوټي سره ته وایې چې وبشنني وابخلي سوټي سره نه اخلو سوټي موږ خوا په خوا به سره شنه تیو ته وایې چې وبشنني وابخلي سوټي سره نه اخلو سوټي موږ خوا په خوا به سره شنه تیو او وبه ګورې ته په خپلو سترګو خو یوه ورځې وبه ګورې ته په خپلو سترګو خو یوه ورځې ته به منځ کې ګیرې او په تا به سره شنه تیو وایمه سعید بلبل جانانه ستړیوه مې مه وایمه سعید بلبل جانانه ستړیوه مې مه یو اوس لا سره شه قسم د بیا به سره شنه تیو ډېر زبردست سعید استاد زه وایم چې اوس به یو غزل نشر کړو ارشاد دی اول شعر عرض ده ارشاد بېتانه ژوند راته ګران ته یې لا ټوکې ګڼې بېتانه ژوند راته ګران ته یې لا ټوکې ګڼې ایم دې له کلي نه روان ته یې لا ټوکې ګڼې ډېر زبردست ډېر ښه مینه د کینسر د اشنا زړه ته راولګېده مینه د کینسر د اشنا زړه ته راولګېده علاج مې نه کېږي آسان ته یې لا ټوکې ګڼې یو خوا دا ستا د بېروخي بل خوا غماز او رقیب یو خوا دا ستا د بېروخي بل خوا غماز او رقیب کړه مې په ژوند پورې حیران ته یې لا ټوکې ګڼې یو خوا دا ستا د بېروخي بل خوا غماز او رقیب کړه مې په ژوند پورې حیران ته یې لا ټوکې ګڼې چې ځان سره دې ګرځوي دا دې له ما بېلوي چې ځان سره دې ګرځوي دا دې له ما بېلوي دا دې د مینې دشمنان ته یې لا ټوکې ګڼې مینې د داسې لیونی کړم حال مې خپل وګوره مینې د داسې لیونی کړم حال مې خپل وګوره خولې لګومه په خپل ځان ته یې لا ټوکې ګڼې مینې د داسې لیونی کړم حال مې خپل وګوره خولې لګومه په خپل ځان ته یې لا ټوکې ګڼې آخري شعر عرض ده سعید بلبل وایم اشنا لما قسم پورا ده سعید بلبل وایم اشنا لما قسم پورا ده بېتا مې نه کېږي ګزران ته یې لا ټوکې ګڼې ډېر زبردست ډېر خوندور ډېر خوشاله تاسو ډېره موږ اول خو موږ د اکرام الله امید ډېره زیاته مننه کوو چې دی د موږ پروګرامونه اخلي او خامخا موږ چې څومره ورک ملګري وایي موږ ته دوباره راښکاره کړه موږ ډېر زیات ځینې خوشحالي او د ډېره مننه ډېره زیاته مننه سعید بلبل صاحب د تاسو هم کوو ملګرو سعید بلبل صاحب یقینا چې ډېر په زړه پورې کلام تاسو ته پیش کړی موږ ډېر خوند یې واخیستی امید کوو چې تاسو به هم خوند یې اخیستی وي خو د موږ د پروګرام وخت هم سر ته رسیږي په بل پروګرام چې به سره وجیته کېږو بیا که ژمنو دعاګانې به کوو سره یو بل ته دا وخت موږ ټولو ملګرو ته راکړئ اجازت د لوی الله په امان